د امریکایانو او د طالبانو تر مابینځ په برای راست یا ډایرکټ اړیکې په کم نظر ورته ګوري او په خاصه توګه پر پاکستان یې څه اثرات وي. له دې ما سوای په پاکستان کې د امنیتي کم حالات چې دي هغه ورځ تر ورځې پر خرابېدو دي، بلکې ساعت پر ساعت په خرابېدو دي. کمې پیښې شوي دي او بلوڅ وسلوال چې دي هغوی حملې کوي، په بدل کې چې کوم غټې حملې شوي دي اوس د پاکستاني کم ځواکونه چې دي هغه بلوڅان لا درکه کوي، د هغوی په کیسو کې څنګه تیزي راغلی دی او هغه بلوڅان چې د حکومت په وینا په پیښو کې یا ځانمرګي بریدګرو د هغوی د جسم کم ټوکړې شوي هغه یې راوړي دي د کوټې و سیول روغتون ته. او له دې ما سوای کم چې په ټرین کې یا په اورګاډي کې وسلوال شو د بلوڅان هغه مړي راوړي دي او په کوټې ته سیول روغتون ته له هغه پسې بیا د کوټې په یو حیدره کې هلته ښخ کړي دي او اوس کم کسان چې دي د هغوی کم خپلوان چې دي هغه یې غواړي حکومت یې نه ورکوي. دا کم معلومات چې دي دا تر تاسو پورې درسوو د نن په ویلا کې. سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. زه ما سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو اول د پاکستان چې د افغانستان کم تعلقات چې دي په خاص توګه د پاکستان او د طالبان کم تعلقات چې دي هغه د تورخم دروازه چې د خبرې ورباندې شوې وي او تر یو حده پورې دوی پرېکړه هم کړې وه چې د کوم شاوخوا یوه میاشت د تورخم دروازه بنده او یوه میاشت نسو ورته ویلی شاوخوا 28 ورځې دا دروازه بندوله. دلته کله شخړه رامنځته شوه د یو پوستې پر سر باندې دا دروازه بنده شوې او د روزانه په بنیاد باندې شاوخوا 3 میلیونه ډالر کم تاوان چې و هغه رسېدی و تجارانو ته، هغه که د پاکستان لوري ته دي که د افغانستان لوري ته. بیا دا دروازه 2 ورځې وړاندې خبرې ورباندې وسوې، جرګې که څو هم په څو وار وسوې خو تېره ورځ نه بله ورځ هلته هغه دروازه خلاص شوې وه او په مکمله توګه نه وه خلاص شوې. نن بیا هغه سیوله هغه بنده وه، هغه په دې خاطر د پاکستاني حکومت په وینا باندې چې هلته ټیکنیکل ایشوز وه، هغه کوم هلته چې کمپیوټران پراته دي د هغوی رجسټریشن دی یا داسې نور کوم ایشوز ولو یا ستونزې وي هغوی به حل کوي او بله ورځ څخه به بیا بیرته خلاصوي. او نن هم د کوم دروازه چې وه هغه د تګ راتګ لپاره بندوله. خو کله چې تېره ورځ خبر رالی چې کابل ته د ټرمپ کم سلاکار چې دی د هغوی په وینا د هغوی په شمول یو وفد چې و هغه راغلی و زلمی خلیلزاد هم پکې شامل و. نو د پاکستاني کم حکومت چې دی هغه پر دې باندې لازمه خبره ده چې نظر به ورباندې ساتي. ولې چې پاکستان یو رقم د طالبانو او د امریکا یا طالبانو او د نورې نړۍ تر مابینځ یو رقم بریج وی او پاکستان همیش د په هڅه کې دی یا دا کوشش کړی دی چې د افغانستان کوم ستونزې چې هغه د دوی له لارې حل شي، د دوی له لارې خبر ورباندې وشي. اوس که چیرې د ټرمپ انتظامیه په بله معنا امریکایان راځي او کابل ته راځي، قطر ته هم نه راځي او د طالبانو سره ډایرکټ خبره کوي، دا به یو رقم د پاکستان بایپاسېدو کوشش دی یا بایپاس کېږي، پکې پاکستان څه کردار نه پکې پاتې کېږي. نو دا پاکستان حکومت چې دی هغه دې ته لازمي خبره ده، په ښه نظر به نه ورته ګوري. خو د دې کوم تفصیل چې دی هغه به په راروانو وختونو کې معلومیږي چې په دې کې څه پرېکړې شوي دي یا پر شیش باندې خبر شي. خو فعلا کوم خبر چې دی هغه دا دی چې پر بندیانو باندې خبره شوې ده. افغانستان څخه بندیان دي، کله شهیدان یې پاتې شوي، کله طالبان راغلو افغانستان ته او دویم وار دوی افغانستان خپل په واک کې واخیستی. نو کوم طالبان چې وو هغه که په کال 2015 کې حاجي بشر پر توګه هلته بند شوی، په کال 2022 کې راخلاص شو. دغسې د طالبانو مختلف کوم کسان چې وو هغه راخلاص شو او د 3 کاله یا 3.5 کال څخه د دوی موده ده، په هغه کې له ګوانتانامو او دغه رقم د امریکایي زندانیانو کې کوم کسان بندیان وو هغه په وار وار راخلاص شوي دي. اوس د طالبانو له لوري کله چې دا وفد راغلی و کابل ته، نو یو امریکایي کم بندي چې و په افغانستان کې هغه د ښېګړې په توګه باندې سمدستي خوشي کوي او هغه خلاص شو.
څو امریکایان تر دې مهاله په افغانستان کې بندیان دي. د دې معلومات چې دي که څه هم امریکایانو ته به وي خو پر رسنیو باندې فعلا نشته. له دې ما سوای د کوم بندیانو په هکله باندې کوم خبره سوې دی خلاصي به نه خلاصي، په بدل کې به د طالبانو کم خلک چې دی که چیرې بندیان وي هغه به خلاصیږي او څه ترتیب به وي دا به په روان وخت کې معلومیږي. خو له دې ما سوای د ټرمپ کم انتظامیه چې کله چې ټرمپ الیکشن کوي هغوی په وار وار دا ویلي وو چې هلته به اسلحه اخلي، امریکایي اسلحه پاتې هغه به له طالبانو اخلي. د کوم هوایي ډګر خبره یې کړې وله بګرام هوایي ډګر چې هغه د دې ځای و د خطر لري چې چین به مطلب له دې څخه ګټه واخلي. دوی پر هغې باندې خورا ډېر مصرفونه کړي دي هغه به بیرته نیسي. خو طالبانو وار وار دا رد کړي دي او دا په خاصه توګه په صفا الفاظو کې ویلي دي که څوک د اسلحه اخیستلو هڅه کوي دوی به هم پر دغه اسلحه ورباندې ورسره جنګ ورسره کوي او دا اسلحه دوی ته په مال غنیمت کې پاتې شوې ده. دا اوس دوی حق دی او دوی چاته هم اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان کې هلته موجود وي، هغه که بګرام هوایي اډه سي که داسې بل ځای سي. خو دا اوس کم خبرې اترې چې دا پیل شوي دي په روان وخت کې به پوره تفصیل راځي چې دوی پر شش باندې دا خبرې کړې دي. د پاکستان کم حالات دي امنیتي کم حالات چې دي هغه ورځ تر بلې یا ساعت په ساعت په خرابېدو دي. که یو لور ته بلوڅ وسلوال سي په بلوچستان کې فعال شوي دي په زیات شمېر کم هره ورځ کم حملې دي هغه راځي ریپورټونه راځي چې بلوڅي سیمو کې دی کله پر پولیسو پوسته باندې حمله کړې، کله پر کوم بمونه سي هغه یې کې و کوم قافله سي تیري یا د عسکرو یا امنیتي ځواکونو پر هغوی باندې حملې کوي. له دې ماسې وایي لیویز یا کوم ځایي کوم پولیس دي پر هغوی پر پوستو باندې حمله کوي او یوازې دا نسې حمله کوي د هغوی کوم اسلحه سي ده د هغوی کوم موټرسایکل سي د هغوی کوم موټر سي د هغه له ځان سره وړي. نو کوم حالات چې د هغه ډېر په خرابېدو دي. تاسو به یاد وي موږ تاسو خبر درکړی وي جعفر ایکسپرس یا کوم اورګاډي چې کومه حمله وسوله هغه پس د نوشکي کومه حمله سي وسوه. نو بیا د پاکستان حکومت او د بلوچستان کوم صوبایي کوم حکومت چې دی هغوی سره کېناستو او که څه هم دا کوم خبرې چې دي هغه رسنیو ته په پوره توګه نه دي راوتلي، خو داسې امید شته امکان شته د پاکستان کوم سرلښکر چې دی هغوی دا بیان ورکړی و چې پاکستان یو سافټ سټیټ دی هغه به هارډ سټیټ ته ځي، هغه به کوم د قانون کوم عمل درآمد چې دی هغه به کوي. نو په دې کې به اوس کوم د لادرک او بلوچستان کوم کیسه چې ده هغه له دې پس بیخي زیاته شوې ده. د جعفر ایکسپرس او نشکي حملې کوم بریدونه چې وسو د هغه پس مو وینو دا تېره یوه هفته کې بیخي زیاته شوې ده. هره ورځ د بلوچ کوم لادرک بلوچستان کوم تنظیم چې دی د هغوی د فرض کم کار کوي د هغوی په وینا چې له 100 څخه تر 150 پورې حتی داسې ورځ دی چې تر 500 پورې کوم بلوچستان چې دی هغه لادرکه کي یا داسې ریپورټونه هم راځي. د بلوچ یکجهتي کمیټې یا د مارنګ بلوچ کوم تنظیم چې دی هغوی هم د تورونه پورې کوي. د هغوی د کوم تنظیم کوم کسان چې دي هغوی هم له خپلو کورونو څخه پاکستاني پولیسو یا عسکرو وړي دي او د هغوی خلاف د احتجاجونو په وار وار هڅه کړې ده. دا وخت کله د ویډیو مو ریکارډ و هم دا ریپورټونه د چې کله هغه احتجاج چې هلته کېدی پولیس ورغلي دي د هغوی احتجاج یې ختم کړی دی یا احتجاج کوم کسان چې د هغه یې نه پرېښول چې هلته احتجاج وکړي. خو په مجموعي توګه موږ دا ګورو چې بلوچ کوم حالات چې دي د بلوچستانو هغه خو یو لور ته خرابېدي، بل لور ته که د پښتنو حالات ته موږ وګورو په خاص توګه خیبر پښتونخوا ته هلته بیا د ټي ټي پي کوم عملیات چې دي د ټي ټي پي کوم بریدونه چې دي په هغوی کې خورا تیزوالی راغلی دی او هره ورځ هلته حملې کوي یا هغه رقم دوی ټارګېټ کیلینګ کوي، دغه رقم ځایونو باندې حملې کوي، پر عسکرو باندې پوځي عسکرو باندې حملې کوي، پر پولیسو کوم پوستې چې دي پر هغوی باندې حملې کوي او باقاعده کوم عملیات چې دي په سرلني عملیات چې دي الخندق په نامه د عملیات اعلان کړي دي. بل لوري ته بیا پاکستاني پوځ چې دی هغوی بیا د البدر په نامه باندې د وسلوالو خلاف عملیات اعلان کړي دي او د
عملیات به کېږي خو فعلا خو داسې معلومېږي چې د اسلام کوم مقدس کوم نومونه چې دي د هغوی دواړو که یو لوري دی که بل لوري دی یو الخندق یادوي یو د بدر په نامه باندې کوي کوم عملیات چې د هغوی اعلان کړي دي یو بل پر ضد باندې دي او کوم وژنه چې ده هغه روانه ده هغه که د طالبانو لور ته سي که د بلوڅانو لور ته سي که دغه رقم د پوځیانو لور ته سي نو کوم حالات چې دي هغه ورځ تر بلې په خرابېدو دي او فعلا داسې درکې نه معلومېږي چې دا به په نږدې وختونو کې ښه سي پوځیان یا د پاکستان کوم حکومت چې دی هغه که مرکزي حکومت سي که صوبایي حکومت سي هغه سره کېنستلي وو تېره اونۍ پر کوم په اسلام آباد کې هغوی هلته میټینګ کړی و او دا ما مخکې هم خبر ته وکړه دا پرېکړه کړې ده یا د پوځ سرلښکر چې دی جنرال عاصم منیر هغوی دا بیان ورکړی و چې هغوی به پاکستان چې کوم سافټ کوم سټیټ چې دی یا په بله معنا اسانه یا نرم کوم حکومت چې دی هغه به دوی سختي خواته بیایي دوی به سختي کوي او کوم ریاست چې دی یا حکومت چې دی هغه به سخت کوي هغه به د دوی په وینا یا د هارډ سټیټس کوم معنا چې اخیستل کېږي چې هلته به د قانون کوم دغسې وي هغه به لاګو کېږي د قانون مطابق به هر چا سره په سختۍ سره عمل درآمد ورباندې کېږي او دا فعلا روزه روانه ده خو داسې ریپورټونه دي یا داسې کوم تجزیه کاران چې دي بحثونه چې ورباندې کوي هغوی دا وایي چې له اختره بعد د هغوی باندې په خیبر پښتونخوا ماسې وایي په بلوچستان کې داسې د پوځي یا د غټ پوځي عملیاتو کوم نښې چې دي هغه ښکاري خو د دې کوم کنفرمیشن چې دي تر اوسه پورې نه صوبایي حکومت او نه هم کوم مرکزي کوم حکومت چې د پاکستان نه پوځ ویان د ادارې چې د هغوی ویلي دي په دې هکله باندې چې واقعي هم پوځي اپریشن کېږي که نه کېږي خو فعلا د کوم کسان چې دي هغه که سیاسي کوم کسان چې دي یا که تجزیه نګاران دي هغوی دا خدشه ظاهر کوي چې پوځي کوم اپریشن چې دی هغه به کېږي او دوی دا مثال ورکوي که چیرې پوځي اپریشن کېږي نو تر ټولو زیات یا غټ تاوان چې دی هغه به د عامو خلکو وي د هغه سیمې اوسېدونکو به وي هغه به بې ځای کېږي د هغوی تجارت به فرق پکې راځي د هغوی تجارت به له منځه ځي د هغوی کورونه مالي او ځاني تاوان رسیږي به خو له دې سره دا خبره هم کېږي چې د پوځي کم عملیات چې دي تر اوسه پورې چې کوم سوي دي هغه یو څه وخت لپاره خو سم وي عملیات وسي هلته یو څه کوم وسلوال چې دي هغه ختم سي خو بیا چې کله دا عملیات ختم سي څو وخت باندې مشاهدان پاتې سوي چې دا کوم یو څپه چې ده هغه بیا بیخي تر هغه تر تېرې څپې بیا زوروره وي او کوم وسلوال چې وي هغه د کمېدو پر ځای باندې زیاتېدو سي او ناامنۍ چې دي هغوی بیا زیاتې سي دا و د نن ولاګ زموږ کوم چینل چې دی هغه تاسو نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او موږ ته خپل کوم رایې چې د هغه ضرور راکړئ کوم سوال هغه ضرور را سره شریوئ او دا کوم کمنټ له لارې موږ پورې دا راته وایئ چې تاسو له کومې سیمې څخه زموږ دا کوم ولاګ چې دی هغه ګورئ او په دې کې موږ نو څه تبدیلیان راوستلی سوی تر تاسو پورې کوم موضوعات چې تاسو پکې انټرسټ لرئ او موږ تر تاسو پورې در رسولی سوی ډېره مننه